لوی قهر چې راغی دا سیلاب په شکل کې خدای دې امتساتی دا لوی د خدای قهر او غضب وکنو سواد کې امن راغی امن پکار دا وه چې ټولو دوه رکاته نفل کړی وي د شکریې ګوره چې خدای در سره خو کړي نو ته به خدای خوشحالی که خفه کیې به یې وایه اوسه خوشحالی یم دا د عبدالرحمن صاحب سره حاجي صاحب سره خدای خو کړل دو بچي ورله خدای دغه کړل په قرآن پوه کړل په ناظره نو خدای دا دې خوشحالی دا زما په خبرو الله خوشحالی د دین خبرې د نعتخوانانو په نعتونو الله خوشحالیږي او چې نه د خدای ته بډې وامه ښکرې وطن یې کم د خدای به څوک هم زم نشم کولی خدای له څوک څپېړه ورکولی نشي کول قسم په خدای دا دنیا یو ځای کا د خدای د یو ماشي مقابله نشي کولی نو هلته جینکو په تنورونو ډوډۍ پخولی او خرڅولی وي او پیکوړو به هم جینکو خرڅولی او چولې به هم جینکو خرڅولی او سموسې به هم جینکو خرڅولی او د دې طرف د هلکان ځوانان لاړل جشن دی په سوات کې الله څو کړل داسې سیلاب او باران یې پرې راوت چې سوات هم تس نس کو زمونږ علاقې هم تباه او برباد کړل نو دا ولې دا زمونږ بربنډتوب دی رونو سر به پټ ساتې سر به کولو نه ساتې جینکې او زنانه به په کور کې دننه کولو سر نه ګرځي او کولو مټې به نه ګرځي دا حیا به ساتي او پرده به کوي الله به خوشحالی ژوند او مال او رزق او حیا بیا د الله په اختیار کې ده او که الله دې خفه که نو صبر به درته وکړي تبه وکړي مالدار به دې کړي خو اجلق به درکړي هر څه نه به دې وباسي خدای دې د خپل قهر نه وساتي تال اوچت شو ولې سرتور سر جینکې راغلې او چې جوټۍ ورکړه تال یې وشلو ابراهیم علیه السلام د اور دې منځ ته ورغی ورتلو سره لا غورځېدلې نو چې فرشتې وله راغلې هلته الله ته فرشتو چغې کړې الله په مخ د ځمکه نن صرف یو کس دی چې ستا نوملي په سچه او ستا د دشمنانو کافرانو مقابله کوي هغې ته یې ځان نیولی دی الله ډېر ګرم اور دی او ډېر زیات دی که ورلله شو یو ساعت سره لوخړه مشي یا خدای د ده امداد وکړي د مارونو حدیث پاک کې راځي چې د نیکانو خلکو دپاره او د عالمانو دپاره فرشتې هم د الله نه سوالونه کوي دعاګانې ورته کوي دا حدیث شریف ته بلکل هغې الله ته چغې کړئ هر فرشتو د اسمان چې دغه یو بنده تا یادوي دغه یو بنده ستا دشمن مقابله کوي الله که دې ورته پرېوت ختم بشي یا خدای امداد یې وکړي مونږ له اختیار راکړه الله چې مونږ امداد وکړو وی ښه دی اختیار مې درکړه ورشئ خو تپوس ته وکړئ اختیار مې درکړه خو تپوس ته وکړئ ابراهیم علیه السلام له د باد فرشته راغله وی زه الله رالیږلې څه امداد ده وی ته به زما څه امداد وکړې وی زه به اوس باد را په مخه کړم او دا اور به راواله به د نمرود په دې محلاتو کې په دا کورونو کې به یې تس نس خور کړم ته به بچ شې او دا ټول به وسوځي وی نه تا نه امداد نه غواړم الله مې ویني الله مې ویني بله فرشته راغله وی زه امداد کوم ته به څه امداد وکړې زه د باران والی اوس به یو سکنډونو کې باران وکړم کولی شي الله که نه دا د فرشتو په ذریعه فرشتې مقرر کړي دي او دا اور به سوړ کړم وی نه الله زما په حال خبردار دی الله به ما ساتي فرشتو نه امداد هم نه غواړم الله خو لیده کړ الله د خپل په اور میانځ ته سینګ ور شغال کا الله ویا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم اورا په دې ابراهیم یخشه خو دومره یخ نه چې تکلیف ولا ورکې معتدل جامع یې تیز تیوي چې ورغورځوی حضرت جبریل علیه السلام د جنت نه د ریخمو کمیس راوړه ورته یې واچ او د اور په منځ کې ورته الله د خوږو بوچې نه پیدا کړه او د اور په منځ کې وله خدای د انګورو بوټي زرغون کړه هغه اوبه به یې څکلې او هغه انګور به یې خوړل پولی شي الله که نه شي کو چې د خدای شه الله وسته شي د اور منځ کې به دې ساتي حضرت بلال الله احد وی الله احد لب تکلیف برداشت کا لیکن خدای د رسول الله مبارک غیږې له راوسته د چا غیږې له راغی د حضور پاک دا د قرآن هدایت د قرآن په سر تکلیف برداشت د حضور پاک غیږې له راغی او رسول الله مبارک چې معراج ته لاړ او واپس راغی وی بلاله څه عمل کې څه عمل کې جنت کې روان وم ستا د پیزار کشار مې د ځان نه مخکې اورېده او سره به مسکي بلاله ستا د جنت ښځه ما لیدې ده خوش طبیب یې ورسره کوله جنت کې روان وم یو خشته علامه دیدار محل د هغه محل مخې ته یو خشته ښکلې ولبې ده او د هغه ولي په غاړه یو جینۍ ناسته و یو حوره هغې مخ لاسینځل
نو چې هغه اوبه به یې په مخ ور واچولې نو چې واپس به پرېوتې نو لکه د ملغلرو په شان به اوبه لاندې پرېوتې. نشته جینۍ مې بل چېته نه وه لیدلې او داسې اعلی محل مې بل چېته نه و لیدې. نو د حضرت جبریل علیه السلام نه مې تپوس وکړه دا محل د چا دی او دا جینۍ څوک ده؟ وی حضرت په خپله دې تپوس وکړه دلته خیر دی دا دنیا نه ده. تپوس دې وکړه ما دې تپوس وکړه دا محل د چا دی او ته څوک یې؟ وی دا ستا یو امتي دی بلال ابن رباح د رباح زوی بلال دا د هغه محل دی او زه د هغه په انتظار شپې ورځې تېروم. نو حضور پاک به ورته خندل. نو قرآن سره مینه کوه د قرآن په پیغام عمل کوه نو خدای به دې د بلال په شان کي خدای به دې د ابو هریره په شان کي الله به دې د عمر فاروق په شان کي د هغه په نقش قدم به دې روان کي. نو قرآن هدل للمتقین هدایت شو که نه شو په اربونو کربونو خلق نن مونږ مسلمانان چې ورته وایو ځان ته ټول وایي الحمدلله مونږ چا ته سجدې لګو وایي الله هغه ذات ته چې زما خالق دی زما را تندی پیدا کړی دی او پې خوشحاله یو الحمدلله. څو سجدې لګو دروازې د شمېر نه زیات دی. چا شمېرلي دي خپلې سجدې؟ نه. هر رکعت کې 2 سجدې دي او څو رکعتونه دي؟ 4 رکعته خو سار کې او د سنتونو او د نفلونو او د مستحباتونو علاوه لس د ماسپښین کې او 4 د مازدیګر کې او 5 د ماښام کې او 9 رکعته د څه دي د ماسخوتن دي د نفلونو علاوه د وشمېره او په 2 کې ضرب ورکړه دومره سجده الله ته کې نو الله به په دې سجده خوشحالېږي که نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی بنده الله ته هغه وخت کې ډېر زیات نږدې وي چې ده ورته دا خپل تندي په ځمکه لګولې. دا د چا هدایت شو؟ جواب راکوه د قرآن شریف هدل للمتقین. دا سړی متقي شو. د متقي یوه معنا دا ده چې کفر او شرک یې پرېښود ایمان ته راغی. دې عربو به څه کول؟ دویم صفت یې سو دویم صفت یې ده چې لوڼه به یې جمدی ښخول لور به یې راوسته او جمدی به یې ښخه کړه. دا څومره سخت دیلي ده لور له چا لاس نه ورځي. زوی وهي لور له چا لاس ورځي چې ډبتې وباسي نه. حضور پاک فرمایي چا چې یوه لور وساتله یا 2 لوڼې وساتلې او په ښه طریقه وله تربیت وکړه الله به دې سړي د جنت ورکړي. اکثر د چا لور پیدا شي خفه غوندې راشي مولوي صاحب لور مې وشو هلکه دا سټ دی ولې مړ بشیر جان له د خدای لور ورکړي دی به پیدا دی کوي دا په لور ولې خفه کېږي؟ زه ورته وایم مه خفه کېږي په زوی د جنت زیری نه دی راغلی او په لور راغلی. زوی ډېر کم د مور پلار په کارېږي خفه کېږم. زوی خو چې پیشونګلی ولیده بیا په مور پلار څه کوي هغه بیزو ده او دی دی او لور په پردي کور کې لګیا ده ډوډۍ پردی خوري جامه پردی غوندي د خاوند کور پردی دی او چې لاس پورته کوي ړومبی دعا چا ته کوي؟ مور او پلار. لور ښه شوه که زوی ښه شو وایه لور. حضور پاک په لور د جنت زیری ورکړی دی د زوی یې نه دی ورکړی. لور قابل رحم ده رحم به پې کوي خو رحم دا نه دی چې بازار ته به یې بربنډه بوځې رحم پې کوه. حضور پاک فرمایي چې سودا د بار نه راوړئ د لومبی دا سودا لور له ورکړه دا ښه خوشحاله به شي. زوی له مه ورکوه لور له ورکړه او کوم کتلي دا ماشومانې جنکۍ دا لوڼه ورې په خپله نه خورې ورونو له ورکوي داسې ده که نه دا لوڼه به یې راغېستې او جمدی به یې ښخول. یو صحابي راغی نبي علیه السلام مبارک ته یې جړل دا الله رسوله ستا په مونږ ډېر لوی احسان چل څه شوی دی هلکه چې دا جاړی وی بس ستا په مونږ ډېر احسان او جللې څه چل شوی وی ستا د راتلو نه مخکې به مونږ جمدی لوڼې ښخول وی ما واده او د واده نه څه موده پس لاړم په سفر هغه به په کلونو سفر و پیاده مزلې به وې تجارت څوک به 3 کاله و څوک به 4 کاله اوس هم چې څوک سعودي دوبۍ ته راشي څوک 6 کاله پس راشي څوک 2 کاله پس څوک کال دا خو د جز سفر دی خو پیاده وی زما د تلو نه پس زما یو ماشومه لور پیدا شوی وی ده چې را سفر نه رالم دا ماشومه لږه لویه شوی پوټې پوټې خبرې به یې کول وی مور پې کړی و غلامان وینځم چې دا به نه وایې ده چې دا د لور ده کول ځکه د مونږ ګنده رواج و د ښخولو نه یارېده وی زه چې رالم پوه شوم ځان مې غلی کړه ماشومه دا مونږ وینځه اخیستې ده ماشومه م اخیستې ده چې لوی کړو زمونږ خدمت به کوي وی زه خو پوه شوم یو ځل مې ځنګل کې کیو که نه او رالم دا ماشومه مې اوچته کړه او ښکلوله مې او رښتیا دا وینه ګورې خپله ډېره خوږی که پلار ډېر امباري او کور ته راشي او د ماشوم سره 15 کاله هم دا پلار نه یې لیدلی خو چې هغه پښتانه وی د مور پلار بین خوږي داسې ده که نه لږ یې ځان ته رانږدې کړي بیا
هغه محبت او مینه شروع شي. وی دې ماشومه به زه ښکلولم دا ما ښکلوله، وی هغه کویله مې بوتله او وی چې مې غورځوله دې چغې والې، وی زما په سخت زړه د هغې چغو هېڅ اثر ونه کا او وی ورو مې غورځوله خور مې په ور واچولې او جمدی مې ښخه کړه. د الله رسوله ستا په موږ لوی احسان دی چې ته رالې او د دې مصیبت دې خلاص کړو. دا د حضور پاک د لوی پیغام د چا وینا ده؟ د قرآن شریف. ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا. لوڼه جمدی مه وژنئ. ډوډۍ به څوک ورکوي؟ رزق د چا په اختیار کې جواب راکوه. رزق بل څوک نشي درکول. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. الله وی په مخ د ځمکه یو ګرځنده مخلوق نشته مګر که دې رزق څوک ورکوي؟ الله. چې وغواړي دا ځمکې ورشه د دعاوې ځمکې ته وګوره څوک د دې ګنې ورسره وباسي. دی که نه ورشه وګوره د دعاوې شولګرې ځمکې یو پان پکې نشته. دغه ځمکې آبادول لوی مشکلات دي. دومره څلور او درې فوټه پکې ریبړې پرتې دي او لوی غم جوړ دی. ما ته چا وي مولوي صاحب غم بل دی، د هر چا د پټي حدونه ختم شوي، دا به لا جګړه د ما دا پټې وستا و ستا سیر یوړو زما یې نه دی وړو، دا بل غم جوړ دی. دا دعا کوي چې خدای د خپل قهر نه مو ساته. ګلی به راولي، زول طوفان به راولي، هېڅ به م نه پټې به دې سمونه کړي. روزي رسان څوک شو؟ جواب را الله دی. سپو له څوک رزق ورکوي؟ چرګانو له څوک ورکوي؟ پیشوګانو له څوک ورکوي؟ کافر له څوک ورکوي؟ نو موږ د خدای دوستان یې موږ له به نه راکوي؟ بېشک موږ ځانونه ورپسې لیونې کړي. ټیک ده دنیا د اسبابو دی، د خپل تجارت به کوې. حلال مال ګټل عبادت دی او په طریقه ګورې. حلال ته کې مې پکې ووایي زما روح دغه جمدی لوڼه به ښخېدلې. دا د قرآن شریف په پیغام دا پروګرام ختم شو. قرآن شریف وایي لوڼه به جمدی نه ښخوي. حضور پاک وایي لور به ځان ته رانږدې کړې او ښکل به یې کړې. ښکلې تربیت به وله پرده به په ورته واچې، جامه به وله راوړې، په بورقه کې او په پړونو کې دننه به یې ګرځې. داسې ده که نه؟ کومه خوشبویي چې هغه په بوتل کې دننه وي هغه خوشبویي وي او چې د بوتل نه دې راوویسته او دې څڅوله بیا څه موده پس یو ګنټۍ پس خوشبویي وي که ختموي؟ ختموي. کوم ګل چې په بوټي کې وي دا خشته دی او چې دې راوشوکو او داسې لږ میدان کې دې ښکاره کړم راوې شو. د دې مثال د خوشبویه دی او د خشته ښکلي ګل دی. دا به په بورقه او په پرده کې دننه ساتئ. ساتو به که خیر انشاءالله. دا د قرآن وینا. قرآن ښځو له وی اسلام ښځو له څه ورکړل؟ مې اسلام چې ښځو له څه ورکړي دا یو دین هم نه دي ورکړی. بربنډې نه ګرځئ، دا حق یې وله ورکړ. خلکو به ډاکې کولې رونو د اسلام نه مخ. په لارو کوڅو کې به ولاړو شوکې به یې کولې. قرآن دا پیغام راوړه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. پام کوئ ډاکې ونه کوئ. دا چا مال د هغه دی ګورې، غلا به نه کوئ، کنډر به نه کوئ، پردي وږي به نه ماتوئ، پردي ګني به نه دی، بیا پردي شوتل قصې دامن. دا د قرآن پیغام دی. زما روح اوس قرآن هدایت شو که نه شو؟ وی هدایت شو. دا مشر به قدر کوي، د کشر په سر به لاس راکاږي. مسلمان وینه به نه تویې او که دې تویې کړه قصاص به در نه اخلي. پردی ښځې ته به نه ګورې، ښځې به بورقو کې دننه ساتئ. د ګاونډي احترام به کوې او قدر به کوې. د ملا او د عالم قدر به کوې. خدای ته به سجده لګې. د الله دپاره روجې به نیسې او په خپل مال کې به د غریب حصه کوې. دا ټول د قرآن پیغام دی. خدای دې پې مونږ له عمل دا کړي. نو هدى للمتقین قرآن شریف لوی هدایت دی. بل دا وی هدى للناس د انسان دپاره هدایت. خو چې کوم انسان ته فایده والي هغه ته متقي وایي. نو الله دې مونږ تاسو ټول متقیان کړي. دا عظیم کتاب دی رونو قرآن شریف. دې سره به مینه کوو به که به نه کوو؟ مینه یې څه ده؟ عزت به کوو، رومال به دې تاوو، رحیل کې به اږدو، الماری به وله جوړو، سینې پورې به نیسو، ښکلو به. دا وړه مینه ده ګورې. دې پسې مینه څه ده؟ بچي ته به یې ښایو چې تلاوت شروع کړي. بچي ته به ښایو چې دې تلاوت کوي. دا بچی چې څومره تلاوت کوي ته به قبر کې پروت یې فایده یې ستا ده ګورې. ما یو دوست دی هغه یې زوی مې بوته وي ما چې دا قرآن یاد وی ډبه به مې نه یادوم
وی هغه زوی ما ته وایي چې بابا وهی مې زله خو تاج به راته په سر ومه څه غمونه کې تاج به راته په دې لپاره مې وهی او دا قرآن راځي چې تاج ته په سر کې که نه قیامت کې نو په سر څنګه چې تاج به راته په سر وکړو وهه ډبه وخو مې مه که نه نو چې دا بچې تلاوت کوي چې مور پلار ته راده غټ تاج په سرېږي ده ته به څونه تاجونه په سرېږي حدیث شریف کې راځي یو ډېر لوی بزرګ دی وخت ختم دی یو ټکي درته ویم ډېر لوی بزرګ دی هغه د کشف خاوند و وی په لاره تېرېدم په مقبره باندې بعضې خلکو ته کشف کېږي د دې قبرونو د حالاتو ته معلومېږي وی په مقبره تېرېدم وی دا مړي راته خدای وخوړ وی نینې یې راغونډولې دا نینې د جوانو دی راغونډولې او یو کس پکې بره په کورسۍ ناست دی خوشحاله دی وی ما د هغه چې په کورسۍ ناست دی هغه نه تپوس وکړو چې دا مړي دا نینې ولې راغونډوي وی دا هغه خلک دي مسلمانان چې د چا بچي صدقه کوي دی مړو ته ثواب بخي د چا څوک دعاګانې کوي دی مړو ته او څوک څه کوي څوک څه کوي نو هغه د دې نینو په شکل کې الله دوی ته رارسوي دا نینې نه دي دا ثوابونه دي خو تا ته را ثواب د نینې په شکل ښکاري بیا راغونډئ وی ما ورته ته څنګه په کورسۍ اوچت ناست دی ته نینې نه راغونډئ وی نه کړې د ما نینو ته حاجت نشته زما بچی دی هغه مې حافظ کړی دی لګیا دی حفظ کړی دی او قرآن شریف تلاوت کوي د هغه ثواب ما ته رارسي نو زما مضبوط پنشن روان دی زه په نینو څه کوم چې نینې راغونډو په وړو ثوابونو مې چې د زوی د څه نوم د پلان کې د کم کلي د پلان کې کلي ورغی هغه زوی دی دوکاندارو هلکه ستا څه نوم دی پلان کې مې چې ستا پلار ته ته څه کار کوې مې ته چې ما باندې پلار قرآن یاد کړی دی او دا سودا خرڅوم خو تلاوت دغه دې لګیا دی کوم فضول خبرې نه کوم او له دې قرآن ثواب زما پلار ته روان مې چې خبر دی ټیک ده دغسې ستا ما پلار ولیده وی څه موده پس په مقبره تلم بیا د هغه مړو کشف راته وشو بیا لګیا دي نینې غونډئ وی دا چې کوم کورسۍ والی دي هم نینې راغونډئ ما چې هلکه دا څنګه چل دی ته خو بل ځل په کورسۍ ناست وې اوس نینې راغونډئ وی زما هغه پنشن بند شوی دی پنشن بند شو څنګه زوی مې مړ شو چې رالم تپوس مې وکړو واقعي زوی یې مړ شوی نو عبدالرحمن صاحب هوښیار سړی ستا دا نوسی او دا نوسی چې د قرآن شریف په دې ماشومه خوله تلاوت کوي نو خو انسان د ژوند او مرګ پته نه لګي نو دا ستا دپاره پنشن دی روان دارنګې زموږ د ټولو دپاره د چا بچی چې د قرآن شریف تلاوت کوي یا حافظ د تلاوت کوي دی به قبر کې پروتي ثواب به ورپسې روان نو دا زموږ حاجي صاحب عبدالرحمن واقعي موږ سره خو ډېر وخت هلته تېر کړی زموږ د باباجي دی ډېر خوښ و د به سهار وختي یو نعت وي نو هغه ورته وی ستا نعت زه اورم نو زه ورته خوشحالېږم نو هلته یې موږ سره ډېر ښه وخت تېر کړی دی سید رحمان حاجي صاحب دي دا ډېر نیکان خلک دي الحمدلله زموږ د کلي او دلته تاسو له راغلی دی او دغه هلک او جنۍ نوسه او نوسي دا د ده خوش قسمتي ده د ډېرو خلکو بچي قرآن زده کړي خو ډېر خلک دی چې هغې پې خوشحالي ونه کړي په دې خوشحالي کوئ ښه او د خدای نه غواړم دا نو مونږ دته مبارکي ورکوو الله دې د په عمر کې برکت پیدا کړي د دغه نوسی او د نوسي او د ټولو زامنو د نوسا نوسو په عمرونو کې الله برکت پیدا کړي او دا الله خوشحاله کړي دا پروګرام یې وکړو دی خدای خوشحاله کړي او څومره حاضرین مسلمانان چې تاسو ناست یې خدای پاک دې زموږ ستاسو نه راضي شي دعا کوې ربه ته زموږ نه راضي شي خدای دا حاضره جمع ټوله وبخ خدای زموږ په کورونو کې دین راولئ خدای زموږ د زنانو په سرونو د حیا او د پردې څادر واچوي خدای زموږ په خولو په جبو باندې خپل ذکر او د خپل حبیب درود جاری کړي الله دا ټول کلی او دا محله او دا علاقه په دین آباده کړي او په دنیا م آباده کړي خدای که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي که څوک مریضان دي یا په کورونو کې مرضونه یې ته الله شفا نصیبه کړي خدای قرآن زموږ د زړه رڼا کړي زموږ د سترګې رڼا کړي او دا کم بدبخته چې قرآن سره دشمني کوي یا د قرآن سپکاوی کوي خدای ته په خپل قهر تباه او برباد کړي الله دا سیلابونه چې راغلي دي زموږ ډېر رونه بیګان زنانه کونډې رنډې او ډېرو ته تکلیف رسېدلی دی خدای ته کوم مړه دي ته شهادتونه نصیب کړي چې کوم زخمیان دي ته جوړ کړي چا ته تکلیفونه رسېدلي ته ول هغه د دنیا او د آخر په خوشحاله بدل کړي خدای موږ د خپل قهر او غضب نه پامن کې وساتې زموږ مشران وبخې او زموږ کشرانو هلکانو ته د اسلام او د ایمان هدایت نصیب کړي او بیا درنه سوال کو عبدالرحمن صاحب د خاندان د بچین وسی ټول په دین او په دنیا آباد کې